السلام علیکم. د پښتو بیانونو او نعتونو اوریدو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. لایک کمنټ او شیر مه هیروئ. یهود لګې دیو مونږ ته تحفه کې را لېږي. که تاسو وکتل داسې وخت راغی چې زما د یو چا سره نه لګېږي، زه فورا په هغه فتوا لګوم چې ده پسې مونځ نه کېږي. د هغه زما سره نه لګي، هغه هم داسې کار کوي. حقیقت بدل دی. هغه فتنه دوی جوړه کړه د علماو په منځ کې، انتشار واچولو، فایده ډایرکټ لاړه یهودو ته. تاسو نن فیسبوک ځکه څه بلا ده موبایل کولاو کوي، موږ پکې نیغ ناست یو، دا ډزې دي چې په یو بل باندې کوو. فایده ترې نه کمه ده او نقصان یې ډېر دی. په دې معنی علما نه خفه کېږي او کېدای شي ډېر ملګري به خفه شي. خو د الله په ذات مې دې قسم وي چې زه د زړه د درد نه دا خبره کوم، ده کې به دومره خیر نه وي. انفرادي دعوت شروع کوي، اجتماعي دعوت شروع کوي، امت په دومره لوی فتنه کې واقع شو، زمان نوجوان نسل تباه دی. خلق بویل دشمن ته زهر ورکا، ورونو زهرو نه خو بتاو بچی پلار به ته ساتلی، حتی د موږو دوایي به کور ته راوړه. ستا مور ته به ویلې ګورې خیال کوه، ما د موږو دوایي راوړې، د منګکانو مې راوړې، د ماشو مې راوړې. ګورې چې ماشومان یې ونخوري، ماشومان نه چرګان به هم تېنه لرې ساتې. لیکن یهودو هغه فتنه را اولېږله چې څه تعاون یهودو وکړو، څه تعاون تاسې وکړو بچو سره. د یهودو فتنه مضبوطه کړه، هغې له مو قوت ورکو. زما نوجوان نسل تباه دی. مونږ خو په دې جګړه ده چې جنازې نه بعد دعا شته که نه، مونږ جګړه په دې ده، زمونږ جګړه په دې ده. لیکن یاد ساتئ، ما یو غم یو درد تاسې ته نن په منبر باندې راوړی او درته پیش کوم. د خدای په ذات او جلال دی زما قسم وي، کومه فتنه چې یهودو اوس روانه کړې، زما اوس ته نوجوان نسل یې تباه کو. هغې ته یو گیم وایي او ما ته پرون بیګام چا خبره کړې. نن سار تقریبا 10:30 بجې ما ته موبایل شوی، ما ته وایي مولوي صاحب په منبر دعا راته وغواړه، مشکل راته جوړ دی. څه مشکل درته جوړ دی؟ ما ته وایي زما زوی دی، 6 میاشتې کېږي ما ورته واده کړی، نن موبایل شوی، نن راته زړه مې دننه جاړي. خدایا مونږ چا ته لاړ شو؟ الله مونږ نن په کومه مدرسه کې ځان له د روح علاج وکړو؟ کوم اسپتال ته لاړ شو؟ الله کرونا وایرس هیر کو. دا غم درته اوس وایم، انشاءالله چې ستاسې په زړه کې ذره ایمانی درد به درته میلاویږي. موبایل راته کېږي 6 میاشتې مې د زوی د واده وشوې، ډېر د عزت خاندان کې مو ورته ټبر کړی او جړل، یا ډېر د عزت خاوندان دي. حتی دغه زنانه چې کومه ده دا د قرآن کریم بهترین عالمه ده، فارغ شده عالمه ده. زوی مې په یو بیماری مبتلا شوی او د واده نه 3 میاشتې بعد مال په سب بیماری باندې په موبایل کې چې دا کوم گیم دی پبجي دی که څه بلا دی، خدای په ذات مې د قسم وي که ماته نه راځي. نو که په نامه کې غلط شوم خیر دی. وایي دا گیم یې کولو، میش ورسره زما دي انګور زړه وخوړلو. یا خاونده ته ټوله شپه په دې غم مبتلا یې، دا پرېږده، منظر نه د سار قضا کېږي. وای دا پیر په شپه باندې ټوله شپه لګیو په دې غم کې مبتلا و. سار ورته اذان وشو، ښځه ورته راغله چې یا خاونده شپه خو دې ټوله په دې غم کې تېره کړه،
خود سار اذان کیږي وای چې الصلاه خیر من النوم، خوب خو دې اونکو خو بس کا داسیز تانه خو د پلار مینم هیر کړه، تانه د مور مینم هیر کړه، اخر کې ورته ویلو زستا ټبرم زما مینم در نه هیر کړه، په دې غم باندې مبتلا دا غم پرېرا خزه ته ویلی په ما سکه یو دوا درې په ما په درې کانو طلاق ما پرېدا. نو پلاری په جړا شو، پلاری په جړا شو، دا ساره نه موبایل درته ویم. پلاری وای بالکل خبره تینا ورکه شولا، زوتم هلو 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 هلو، موبایل بند شو. 15 منټه یا 6 منټه بعد دا بیان بوس هغه اوري به راته موبایل ملاو کو. ما ته وای زوی ته مې زه کېناستم چې او بچی ځان دې تباه کو، قوم پې غور دې راته جوړ کو. وای ما ته وای چې ستا او ستا د خدای مې هم داسې داسې کړي. اے نوجوانا، اے نوجوانا، اے مسافرہ، اے غیرتی زوانا، د دې گیم پیدا یهودو ته لاړه، ته یې د ښځې نه خلاص کړې، ته یې د پلار نه خلاص کړې، ته یې د مور نه خلاص کړې، حتی د ایمان نه هم پسې خلاص کړې. سوال درته کوم نوجوانانو، بیا درته قسم خورم د دې موبایل کې چې کم کارډ ورچي به په دې کې یو سودا روانه ده. زه دې داسې لباس جوړ کم، زه پکې ټوپۍ اخلم، زه پکې جامې داسې جوړوم، زه پکې اسلحه اخلم، پیسې جمع کوي، تصوري باچهي ده، ایس شی نشته حقیقت کې. نورونو سوال درته کوم دا سیز پرېږدئ. زمونږ حکومت ور باندې سټیم پابندي لګولې وه، الله دې بیا د حکومت توجه دې طرف ته راواړئ. او زه حکومت ته یو خبره کوم، ادارو والا به هم دلته موجودي، الله به په ورځ د قیامت تاسې په دین نیسي. هغې ورځې نه ویرېږئ چې رب باچا وي، قبرونو باندې الله زلزله راولي، مړو ته الله وي پاسېږئ، اوچتېږئ. اے د ملک وزیر اعظم تب هم د قبر نه پاسېږئ، اے د ملک چیف جسٹس قاضی القضات تب هم پاسېږئ، اے د ملک امیر تب هم پاسېږئ، اے مسلمانہ مولا تب هم پاسېږئ، اے مسلمانہ پیر صاحب تب هم پاسېږئ، اے مسلمان تبلیغی امیر صاحب تب هم پاسېږئ، اے اجي صاحب تب هم پاسېږئ. موتا ته یهودو په ګوړه کې زهر راکړل، د دې کریډټ پیسې خرچه یهودو ته پیدا لاړه. زما مسلمان زلمې د عالم ښځې نه محروم کو، د پلار نه یې محروم کو، حتی د خدای مې نعوذ بالله من ذلک. نو خوښه مو ده دا پبجي دی که دا بل څه شی دی که دا هره بلا ده. سموده وړاندې خو ما داسې م اورېدلي وو، وایي چې دا بوت ته به سجده لګی چې دې ګیم کې ننوځي. وایي بیا مسلمانانو های ناتار جوړ کو، نو هغې ګیم نه هغه سجده د بوت لرې کړه، خو وایي بیا به په کعبه باندې ډزې کولې. الله تاسې وایي ما پرون چاته ویل مال د صحابو واقعات ویله موږ سره بیانوس پیدا یې څه کړه. ما مسلمان کې غیرت لارو ختم شو. زما مسلمان نوجوان چې 300 روپۍ باندې کریډټ اخلي او موبایل کې وردن نه کوي. پلاره تا ته دا تپوس کړی چې و بچیا دا 300 چې تا زمانه واغسې دا چېرته لاړې؟ د مدرسې چاندی، جمعه چاندی، نو پیسه خو یو نه ورکو، خو دا پلیت پلار لګی، دا بې غیرته پلار د زوی په مخ کې وایي دا مدرسې به خدای سره ته رسوي، دا جوماتونه. دا بې غیرته پلار دا ونه ویل چې زویه د دې پبجي پیسې چېرته روانې دي، ته یې زما د جب نه وباسې، اسرائیلو ته یې رسې چې د فلسطین والا واړه بچیان را ونیسي او لکه د چرګانو تېنه سرونه کټ کوي. دا پیسې ستا هلته لاړې. او قاتله، او قاتل پلاره، که یهود ارض ظلم کوي ستا دا 300 روپۍ پکې پوره شریکي ته ورسره. بس خوښه م خپله ده، خوښه مو خپله ده. الله نه ویرېږئ، د الله نه خوف وکئ،
خپل بچی کنټرول کوي منګ بغیر د دې غمو کوي د ګوره لګې دی يهود او نصارا هر یو ډله را اوستلا د مسلمان خلاف سازش روان دی نزو اسامه بن زید چیرته وګورم خدایا اوس برا بن عازب چیرته وګورم خدایا د احد میدان ته می سردار کونین تشکیل وکړو علما ناس دي جمعه ورځ تقریر وکړو خطبه اولوستا مازیګر منځنه بعد تشکیل روان دی مجاهدین روان دي احد میدان ته امام الانبیاء کمانډر جرنیل زما محبوب پیغمبر دوزغر اچولی محبوب می چې دا سړان لاړو نیمه مزلو شو صحابه راجا مکړل د لخر معاینه کوم زه ګورم چې دیکي بوډاګان نه ماشومان نه ومحبوب استاد شان قربان شمان استاد غوان بوډاګان زما د بوډاګانو په شانتی ندي او محبوب استا وړ الکان دا زما د وړو الکانو په شان ندي ومحبوب استاد شان قربان شمان ومحبوب استاد د وخت الکانو نه قربان شم ومحبوبا استاد د وخت بوډاګانو نه قربان شم سردار کونین مبارک می پکانی باندې ودرېدلو دوکانی په یو ځای پراته دي سیدنا ابوبکر صدیق یا رسول الله پدی کانی ودرېګا سردار کونین یو کانی ته اراده کړې د پاکانی باندې ودرېږي چې محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بلکانی تخپ مبارک پر تکڑا دغس طرف کانی نه یو आवाज راغی اے د الله محبوبا په انتظار زوما خپل په هغه کانی کې خدلا زما ارمان پورا نشو سرداری کونین په یو کانی باندې خبر اوړو په بل کانی مخکې خدلا ابو بکر فرمای اے د الله حبیبا تا ته ادرې دو کی تکلیف ده محبوب یو کانی باندې ادرېګا ورته وی ابو بکر ز چې فریاد اورما هغه فریاد ته نه اورې نو په دې کانی ادرې دلم دا بل کانی جاړي نو په دواړو می چې دواړه خوشاله شي محبوب ادرېدلو اعلان کوي ادرېږي ټول صحابه کرام صحابه ادرېدل سوارلسما شومان دي د دیارلسو د سوارلسو کالو عمر ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل وبچیت لار شکورتا وبچیت لار شکورتا وبچیت لار شکورتا سوارلسما شومان جدا شو امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرمائی وی دو الکان جدا شلو یو الک په خلق میں سی ادری دلو بلتوی اے دخدے بندان خبکی گما دخدے درزاد پار لک زوری حوصا زبطال پورز د قیمت باندی د حوض کوثر پخوا کی حضوری پاک سے اجاڑما نو اے دخدے بندان اے کاکا جی لک زانتین کا زبطاو گوبان ادری گما چه پیغمبر علیہ السلام ہوئی تا بدن نغٹی تا ایسار شاہ ید سور لسمی صدی مسلمانانو زد اسامہ بن زید در چاہتا بیان کما و نوجوان نسل اللہ نحیاو کا دا اللہ نویرے گا دا تمر بلاستا دا خیر دا پارا نظر آگلے نن زمان مولانا صاحب جب کی پروتی مولانا صاحب جب توڑان دی کی مخیطیب مسالہ باندی کی دی نچی ما پس شاعت مقتدیان والار دی ما توی مولا پغبر گرون شی ما توی خراب سیز دے او تازان تا بوت غوندی مخیطا کی خودلو دا بوئی کبا نئی ادکا نا جواب را کئی یا رجی منگ خیر منگ بگی بخاری گورو منگ بگی ترمیزی گورو منگ بگی فتاوا چولے را منگ بگی فتاوی دارلو بی دیوبند گورو
मंग के फतावा हक्कानिया गुरु मंग के फतावा शामी गुरु जवम शामी का तो पदे बाने अजर न मिलावेगी यहूद दाद जाल बराबर को कुतुब खाने बशारिशी किताबुन ब खत्म शी गोरे याद साथे उलमा नास्ती द कुरान पर कतो रागस्तों के अजर और सवाब दे खुद मोबाइल द कुरान पर कतो के सवाब निश्ता पकतोई अजर न मिलावेगी तिलावत अजर ब मिलावेगी खुद कतो अजर न मिलावेगी मौता ने कुरान वागस्तो मोबाइल राखो बेपदे मोबाइल के कुरानी करीमम पर होते बुखारीम पर होते तिरमिजीम पर होते इब्ने माजाम पर होता था निसाईम पर होता था अभी दाऊदम पर होते कुयो तरफ था पदे के द अंग्रेजानो बरबन तस्वीरों प्राते दी बेईमान हुए डडेरान द पास बतासी तिलावत की जवाब राखी दसना जवाब राखी अल्लाह ने वो रे गई पडेरान बाने जो तिलावत को मां बाप रे गई बेईमान हुए चिस्तावड़ की बच्ची सर सिपारवी अब आगा पडेरान वलारी स्टा जमीर दा मनी जे आगा बच्चे दी सिपारा पला डेरान बाने उतरेगी जवाब राखी मनी जवाब राखी मनी अल्लाह ने वो रे गई ब्या दवा गन की गन प्राते तब के कुरान वर्दन न को स्टाद जड़े तो कुरान अहमियत खत्म को तो कुरान शान खत्म को कुरान मंगशरद मूल्यानु हजरात बयोदा मसलावा चिता से पदे तेरा के हिले साथ के कुरान कर जवई दायो मसलावा जमन भी उलमाओं बस खबर कौला लेकिन अगीब जवाब भी उदा कौलो चिदाम जनाजा रवाना दा जनाजा च पकमला फिरी की पदेलार बांधे डेरान हमदे पदेलार व्याणा इमदा पदी दादी ओ पदी दादी औ दा कुरान लास की नियोले दा तो कुरान बेदबी दा कनदा मंगल चलो दा तो कुरान बेदबी मंग तो कुरान करीम हिले उस्ताद के न कर दो खबर खत्म शुआ हम मौलाना से अल्लाह ने वो यरेगा तो उसरा पासेगा जोनिम कसान दर तनासी वो इजड़ा सर भी रुमाल ला अचवले इजड़ा दो कसानो तनासी दखपल शोहरत तो पारा ताकू कलम पदे मोबाइल रदों को वो जमा पर तराऊ बांधे रत के इजड़ा बेगैरता ताकि दा हयारा नगला अगर तरावी च उमर शल का तकड़ी इजड़ा तवे ने दा अतर का तदी द उमर पर फैसला एतराज के बेगैरत अस्ता को जब्ती सलेमा प्रतदा गन प्रते तो सर मुंस के पदे रदवली नके पदे रदु का नन दरेवर जिबाद ये और अपासी की चीजों पैगंबर मां दरेवर जिबाद ये और अपासी की जो सहाबा न मनम दरेवर जिबाद बल्ला अपासी की जो कुरान न मनम दरेवर जिबाद बल्ला अपासी की जो खपला खुरैम और उनो दे तहरीकुन शात दे यहूद लोई साजिश प्रोते ते पदा से मरज़ तकड़े उलमा नासबी इन सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह इन सफा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह बीबी खदीजा बीबी हाजरा रवाना वा शपगम चकर के सफा गोंडे त उदरे दला बीबी हाजरा फरमाई या अल्लाह जोई में तगे दे जतगी ईमान खलील दी शाम तले गले दे या अल्लाह जमा खुनूर वसीला निश्ता खुदाया रब करीमा जमा बला वसीला निश्ता चकले दा खबर उकड़ा चिन्नी में से तरा रसीदला उम चकर बांध रवाना दान सरगुने उख के रवाने दी मरवान और आवाज रहा गए छेद खलील जबरा एद वरु की इस्माइल मोरे अल्लाह रब्बुल आलमीन हुई उगोरा नजर दी ख्वावाशो तसल्ली की गिना मरवा गुंडी तो रसीदला देखो उली दला दबेतुल्ला शरीफ ख्वाकी यो बेहतरीन सूरत नास्ते वो बड़ा उकागी हैरान शुदा संग चल ले
مطلب زوی می چا سره دا ناس ور سره څوک دی د سپوږمۍ نه ښایسته دی د ګلاب نه خوشبویدار دی بیبي هاجره په منډه را روانه ده خو چې کله څو قدمه پاتې شو ورته وایي هغه اواز کوونکی زوما ورته وایي ته څوک یې وایي زه فرشته یم جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ما الله د انسان شکل کې راولېږلم خو ستا د دې بهادرۍ او د دې قربانۍ یو اثر به راوځي هغه اثر به دا وي چې خدای به ستا د دې بچي په نسل کې جناب رسول الله پیدا کړي بیبي هاجره وایي هر څه غم هیر شو هر څه غم لاړو ما ویل خدایه شکر دی زما د بچي په نسل کې به آخري نبي راځي آخري نبی دا زیر حاجره ته ملو شو خوشاله شو الحمدلله وای کلیم الله ته وای اے موسی کلیم الله ستانه مخکې رسو پیغمبران تیر شوی را بشي یو نبی به راځي داغه امتی به یو ځل سجده لګي په یو سجده باندې به ګناهونه معاف کوم بل سجده باندې به خپل رضا ورکوم په یو سجده به ورته ګناه معاف کوم په بل سجده به ورته خپل رضا ورکوم موسی علیہ الصلوۃ والسلام وی یا الہ العالمین ما د دې نبی امتی جوړ کا یحیی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک میں ظالم بادشاہ ځانته ودري ورته وی یا یحیی د ذکر علیہ الصلوۃ والسلام زویا یا یحیی د خپل اراده نه تیر شان د خپل عزم نه تیر شان د خپل اراده نه تیر شان سچ غواړي هغه بدر کما او ما چې کوم عمل کړی دی معنا د مور سره ما نکاح کړی دا د هغې د لور سره نکاح کوم ته چې څه غواړي در به کوم خو زما مخالفت مه کوه یحیی علیه الصلوۃ والسلام ورته وایي زما دې په رب ذوالجلال قسم وي چې زما بدن دومره شي زما هر یوه ټوکړه به د حق آواز لګوي یحیی علیه الصلوۃ والسلام مبارک دا خبرو که زما پکې مقصد بل دی یحیی علیه الصلوۃ والسلام شهادت ډېر په عجیب انداز شوی دی علما پوهیږي یحیی علیه الصلوۃ والسلام سر مبارک یو ځای پاتې شو تنه مبارک بل ځای ته لاړه حضرت یحیی علیه الصلوۃ والسلام لوی نبی لوی پیغمبر نبی ابن نبی یحیی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک چې کله د مرګ ځای ته ځي فرشته راځي دعا وغواړه دعا قبلېږي یحیی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کوي یا الہ العالمین یا الله زه په دې خوشاله یم چې نبی دې ګرځولی یم د نبی زوی دې ګرځولی یم خو یا الله که دا نعمت دې راکړی وی چې زه د آخر زمانې امت یې ګرځولی وی زه به ډېر خوشاله وی ستا په سر کې څه خوروا ده دا تا سره څه شی دی دا ته دومره لوی عظمت خاوند دی نبی د مرګ شهادت په وخت کې دا درخواست کوي دا تا کې څه کمال دی کمال ستا نه دی کمال او برکت د جناب محمد مصطفی